ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې را ټول کړي په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني نوې باندې ښه لاس پاک کړ له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زمونږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس مونږ هغې نیټې ته را رسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسېږئ له هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي بېشکه ستا رب د حکمت خاوند او عالم دی وګوره په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې یو له بله سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځو په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې ای د پیریانو او انسانانو ډلې آیا تاسو ته په خپله له همدا تاسې څخه هغه پیغمبران نه وو راغلي چې تاسې ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه یې ویرولی هغوی به وایي هو موږ د ځان پر خلاف په خپله شاهدي وایو نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولی دي خو په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان پر خلاف شاهدي ووایي چې هغوی کافران دا شاهدي به له هغو څخه د دې لپاره واخیستله شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نه و چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بېخبره د هر چا درجه د هغه د کړو وړو په تناسب ده او ستا رب د خلکو د کړو وړو څخه بېخبره نه دی ستا رب بېنیاز او د رحمت خاوند دی که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښ وي لکه څنګه چې تاسې د ځینو نورو خلکو له زوزات څخه راپورته کړي یاست له تاسې سره چې د کوم شي وعده کېږي هغه ارومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای د عاجزولو وس نه لرئ یعنې د خدای تقدیر ته تغییر نشئ ورکولی ای محمده ووایه چې ای خلکو تاسې په خپل ځای عمل کوونکي اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم ژر به درته څرګنده شي چې د چا عاقبت ښه کېږي بېشکه چې ظالمان نه بریالي کېږي دې خلکو د الله لپاره په خپله د همغه له پیدا کړو کښتونو او څارویو څخه یوه برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وایي دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګېرلیو شریکانو لپاره نو کومه برخه چې د هغوی د انګېرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي څنګه بدې فیصلې کوي دا خلک او په همدې ډول د ډېرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي وایي دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې مونږ یې په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټه یې وړل حرام کړی شوي دي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي او وایي څه چې د دې څارویو په ګېډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینهو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې موندونکو څخه نه